کوهستان کې د سیلاب ځپلي رانولیا بجلیګر د بحالۍ دپاره د سروې آغاز. د چینی انجینرانو او د پیډو د افسرانو د متاثره شوي بجلیګر هنګامي دوره. د پیډو د چیف ایگزیکټیو لخوا د بجلیګر د زر تر زره بحالۍ دپاره ضروري هدایات جاری. د رانولیا بجلیګر نه صوبې ته د کال 414 میلیون روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. ډیر زر به دغه بجلیګر بحال کړی شي. د پیډو د چیف ایگزیکټیو محمد نعیم خان وینا. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کوهستان ضلع کې د اوسني سیلاب په دوران د ځپلي شوي رانولیا بجلیګر د بحالۍ او مرمت دپاره سروې شروع کړې ده. د پیډو یعنی پختونخوا انرژي ډیولپمنٹ آرګنایزیشن چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان خیبر پختونخوا کې د اوسني سیلاب صورتحال په دوران تباه شوي کوهستان ضلع کې د 19 میګاواټ رانولیا بجلیګر هنګامي دوره کړې ده. د دورې په موقع هغوی ویلي دي چې په هنګامي بنیادونو به بجلیګر بحالولی شي او د بجلی یا برېښنا پیداوار به دوباره شروع کولی شي. د دورې په وخت د پیډو مشر سره د چینی انجینرانو او د ادارې د سینیر افسرانو ډله هم موجود وه. په دې موقع د پیډو مشر او ډلې د بجلیګر د متاثره برخو تفصیلي معاینه وکړه. چیف ایگزیکټیو او ټولې ډلې په سخت سیلاب کې د بجلیګر د مضبوط سټرکچر او نورو برخو د نقصان نه په بچ کېدو اطمینان ښکاره کړ. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان پخواني متعلقه کنسلټنټ ته د بجلیګر د بحالۍ په لړ کې په هنګامي بنیادونو د کار شروع کولو دپاره ضروري هدایات هم جاری کړل. چیف ایگزیکټیو ویلي دي چې د رانولیا پن بجلیګر نه پیدا کیدونکې بجلی په نیشنل ګریډ سیسټم کې شامله کړې شوې ده. د کومې نه چې صوبې ته د کال 414 میلیون روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. د پختونخوا انرژي ډیولپمنٹ آرګنایزیشن مشر انجینیر محمد نعیم خان هیله څرګنده کړې ده چې د پیډو ټیکنیکل ټیم به شپه او ورځ محنت کولو سره زر تر زره بجلیګر بحال کړي. امجد علي خادم، پختونخوا ټي وي، پیښور.